افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان ثبات د ټولې نړۍ په ګټه ده د افغانستان امن د ټولې نړۍ په ګټه ده که په افغانستان کې د اسلامي امارت تسلط نه وي دا قوت نه وي نو خو تجربه شته په افغانستان کې د څنګه لپاره څومره تجربې وشوې د ملل متحد کامیاب شو د افغانستان د کابل او کندهار نه دویم واشنګټن جوړ دي د فحاشۍ او د وریانیت د لارې د غلط او د سیریانونو د لارې مفکوره او ذهنونه تخریب دي الله تعالی ومکروا ومکر الله والله خير الماكرين ساعتها بسد سنة عمل شيء ولذلك لما تسوي له شر محبوس او داس پر مقطع کوله چې څوکا څنګه هغه نارمل حالت سره ورسي خدای دې چې یوسف علیه السلام وجود ته وایي پروګرام یې کړی او چې د یوسف علیه السلام یو اوري دا د سورو څخه د یوسف علیه السلام دفاع کوي جناب متقیسه جناب یوسف صاحب د افغانستان د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن په کندهار کې د اشغال د خاتمې په ویاړ یوه ستره غونډه جوړه شوې. په دغه غونډه کې چې تر 3 زره پورې کسانو ګډون کړي، د هیواد چارواکي، مخور، سپینګیري او د مختلف سیاسي قشرونو څخه خلکو پکې ګډون کړی و. په دغه غونډه کې چې 3 زره کسان پکې ګډونوال دي، د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورته خلک بلل شوي دي. په دغه ولسي غونډه کې په مختلف مهم مسایلو باندې خبرې کیږي. د کندهار په ولسي غونډه کې د اهل تشیع مشر زاهد آغا وویل یوازې په علم او تقوا حکومتداري نه کېږي، عالمان باید سیاسي پوهه ولري. د اوسني حکومت په راتګ سره د افغانستان څخه تعصبات لرې سو، افغانستان امن سو او افغانستان زموږ سو. ښه امنیت راغلی، تعصباتو مخنیوی شوی ده چې تعصب کرکه او نفرت زیاتوي. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي غونډې ته په وینا کې وویل دا هیله مه لرئ چې ژر دې موږ په رسمیت وپېژندل شو او تعامل دې راسره وشي. نوموړي وایي له امریکا او 50 نورو هیوادونو سره یې د ګډو ګټو په چوکاټ کې خبرې کړي چې ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي، خو د ځینو هیوادونو له امله یو شمېر هیوادونه د رسمیت غږ نشي پورته کولی، خو تعامل ورسره د رسمیت غوندې ده. د ده په خبره هیواد بهرنۍ پالیسي پر جوړولو بوخت دی او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. د ده په خبره که رسمیت پیژندنه یې نه ده ترلاسه کړې، خو د افغانستان خاص استازولي یې کړې ده. د پر نړیوالو غږ وکړ چې مثبتې اړیکې ورسره وپالي او له فرمایشاتو څخه ډډه وکړي. هغه څرګنده کړه افغانستان اوس د هیڅ چا پر ضد هم نه کارول کېږي، د سیمو له هیوادونو سره ښې اړیکې لري، اقتصاد محوره سیاست یې غوره کړی، د نړۍ په ټولو هیوادونو کې سفارتونه فعال دي او خلک د ډېرو هیوادونو ویزې اخیستلی شي. ښاغلي متقي همدارنګه زیاته کړه هغوی دلته تاوانونه راغلي دي، هغوی انسانان بلل شوي دي، هغوی د تاریخي شکست خوړلی ده، هغوی له لویو رسوایۍ سره مخ شوي دي. نو دا توقع باید دستي ونه لرو چې اړیکې د سد سره ناعمل شي. ولې دا مهمه ده چې هغوی له شره محبوس شو او داسې پرمختګ ولرو چې څوکه څنګه هغه نارمل حالت ته سره ورسېږي. په ډېر لوړ وخت کې د افغانستان د حجاجو لپاره کار جوړ شو، په عزت سره ولاړو، په عزت سره ولاړو، په ویزه کې مشکل راغی، په پاسپورټ کې مشکل راغی، په پاسپورټ کې مشکل راغی، په پرواز کې مشکل راغی. دا ټول هغه څه دي چې موږ تاسې قدم په قدم پرمختګونه لرو او دا د ښو اړیکو نتیجه ده چې که ځینې دنیا د نورو قدرتونو تر تاثیر ځینې هېوادونه لاندې وي او ظاهره د رسمیت غږ نشي کولی، ولې په عمل کې الحمدلله تعامل تر ډېره حده پورې رسمي ده. د سوداګري خونې مرستیال محمد یونس مومند د کندهار په ولسي غونډه کې وایي د پخوا پرتله اوس ترانزیت ډېر ښه روان دی. د افغانستان له لارې ګڼ شمېر هیوادونو ته اوس خپل صادرات او واردات کوي. نوموړي په وینا که کنګل شوې شتمني خلاصه شي هر څه به عادي حالات ته راورسیږي. همدارنګه نوموړي زیاته کړه یو کال وړاندې د سوداګرۍ په برخه کې هر څه په ټپه ودرېدل، خو افغان حکومت په راتګ سره بیرته هر څه عادي شو او یوازې په 3 میاشتو کې 15,000 کانټینر چې په بندرونو کې ولاړو
افغانستان ته راغلل. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا وویل زموږ ستاسې بریا د ټول مسلمانانو ضمیرونه راویښ کړل. د کندهار ولس ته وایم راشئ چې خپلو بچیانو لپاره تیر تاریخ ژوندی کړو او د علم په ګاڼه یې سنبال کړو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان نوی نظام په رسمیت وپیژندي، خو د ځینو نورو هیوادونو په له امله نشي کولی په ښکاره توګه غږ وکړي. خو د سیمې ځینې هیوادونو په غیر مستقیمه توګه دوی په رسمیت پیژندلي او د رسمیت په شان معامله ورسره کوي. نوموړي دې ته اشاره ونه کړه چې د نړۍ کوم هیوادونه د نورو هیوادونو مخنیوی کوي چې د نوي نظام په رسمیت وپیژني، خو غالبا دغه اشاره یې د امریکا متحده ایالاتو ته وه. د میرویس نیکه پوهنتون استاد عزیز الله شمشیروال د کندهار په ولسي غونډه کې ویل چې له افغان حکومت څخه مو هیله دا ده چې له دیني تعلیم سره عصري تعلیم ته هم وده ورکړي، څو هیواد مو په عصري تعلیم سنبال او د نور له احتیاج څخه خلاص شو. نوموړي له اسلامي هیوادونو او ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د زیاتېدو لپاره غږ پورته کړي. د کندهار په دې غونډه کې د قومي مشر حاجي سردار علي وایي چې په تیر 20 کلونو کې مو له یو ولایت څخه بل ولایت ته سفر نشو کولی، خو اوس له هر لوري په بشپړ توګه امنیت ته او په ډاډه زړه تګ راتګ کولی شي چې دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. د کندهار په دې ولسي غونډه کې ملي سوداګر عبید الله له امیرالمؤمنین څخه وغوښتل ترڅو د قانون مدیریت، نظارت او پرمختګ ته لا ډیره توجه وکړي. ملي سوداګر افندي آغا وایي اوسنی حالات کې د اقتصاد لوړوالی ډیر اړین دی. په دې حالات کې د نړۍ له لوري په رسمیت نه پیژندل له افغان ملت سره جفا ده. نړۍ د افغان ملت څخه خپلې ماتې غچ په دې کې نه اخلي چې رسمیت پیژندنه یې ځنډوي او اقتصادي بندیزونه لګوي. رسمیت پیژندنه د افغانانو حق ده چې باید ورې کړي. ملي سوداګر موسی جان د افغان حکومت له ټولو مسؤلینو مننه وکړه چې د ټولو قشرونو د ستونزو حل لپاره یې خپلې دروازې پرانیستې پرېښې دي. په دې غونډه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي وایي خوښ یم چې د زمروي وطن په یو لویه ولسي غونډه کې ګډون کوم. نوموړی زیاتوي اوس چې اشغال ختم شوی باید د هیواد قدر راخپل او ترې استفاده وسي. نوموړی همداراز ویل د انسان پیدایښت د اسلامي نظام جوړونې او قیام لپاره شوی ده. اوس چې زموږ هیواد کې اسلامي نظام قایم ده په ټولو یې همکاري او ملاتړ شرعاً لازم ده. نوموړی زیاتوي د الهي احکامو تطبیق یوازې د نظام نه بلکې د علماو او ټولو مسلمانانو دنده ده. مولوي حبیب الله د کندهار په دې ولسي غونډه کې وایي راځئ د اسلامي امارت دښمنانو ته وښایي چې د ولس له ملاتړ ستاسې تبلیغاتي او نظامي ډګرونه فلج کړل. هیڅوک د نوي حکومت او ولس ترمنځ واټن نشي رامنځته کولی. نوموړی زیاتوي خبریالان زموږ د ټولنې هغه ډله ده چې دلته ورته اړتیا ده. دوی باید د هیواد ملي مصالح او اسلامي اصول په پام کې ونیسي او هغه خبر نشر نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. د کندهار په دغه غونډه کې د تیر حکومت ځینې چارواکو او ځوانانو هم ګډون کړی و. دغه غونډه په کندهار کې په داسې توګه جوړه شوې وه چې له مخکې څخه نه وه اعلان شوې. کله چې غونډه شروع شوه د هغې څخه یو ورځ مخکې اعلان وشو چې سبا په کندهار کې لویه ولسي غونډه جوړیږي چې تر 3000 پورې به د هیواد مخور چارواکي، علما، متنفذین، سوداګر او د تیر حکومت ځینې چارواکي هم ګډون وکړي. په دغه غونډه کې همداراز د نجونو د مکتبونو د خلاصولو په اړه هم غږ اوچت شو ترڅو د تعلیم دروازې د ټولو پر مخ خلاصې شي. په دې برخه کې مو پام راړو د غونډې ځینې مهمو صحنو او خبرو ته. هیله دا ویډیو کې تر پایه را سره پاتې شئ. د افغانستان د کابل او کندهار نه دویم واشنګټن جوړ دي د فحاشۍ او د وریانیت د لارې د غلط او د سیریانونو د لارې مفکوره او ذهنونه تخریب دي. الله تعالی ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. کوم تدبیر کفري نه به جوړوو، کومه پالیسي کفري نه به جوړه کړې وه، لیکن الله تعالی د هغې خلاف فیصله وکړه. نن مجاهدینو ته، اسلامي امارت ته د افغانستان ثبات د ټولې نړۍ په ګټه ده. د افغانستان امن د ټولې نړۍ په ګټه ده. که په افغانستان کې د اسلامي امارت تسلط نه وي، دا قوت نه وي،
نو خو تجربه شوه په افغانستان کې دا څنګه خپله څومره تجربې وشوې د ولايت متحد کامیابه شو د ناټو کامیابه شو د امریکا کامیابه شو د تنظیمونه کامیابه شو دنیا کې دې بیچاره ملت باندې خپل فرمایشات نه مني هیله مې دا ده چې موږ سره مثبت اړیکې ولري موږ د مثبتو اړیکو لاس وغځولی ان شاء الله تعالى وشوفوا التقارير واحتمل المغربين بنبذوا في انتظام مسؤولية الهواء وكله بالولس خارج أساس الدولة وكيف أخذتي بجمال الأمريكا والأمور والسلامة والولايات شغل من ذلك شغل وصل سنة تعليم بني لناس أولا الابتداء حتى وصل سوالف والحمد لله صلاتهم وصفات اليوم تزيد لا يوصل خدای د دې چې یوسف علیه السلام وجود ته ورواچي پروژه یې کړې او که چیرې د یوسف علیه السلام یو وخت وروي د دغه لسو ورځو څخه د یوسف علیه السلام دفاع کوله جناب متخصص جناب وزیر د افغانستان ټوله بنات دا ستاسو لوی دي دا ستاسو بنات دي دې ته زمینه برابرول د تعلیم اما دا د افغانانو د توقع ده دا د افغانانو خواهش دي دا د افغانانو د خلک غواړي اما سیستم یې د امارت تعریف کړي کوم سیستم چې امارت د جوړي افغانان په هغه باندې راځي د امارت د سیستم خلاف نه دي خو دا یو بل دغه چې خاطره